دی چې زمونږ تجارت 4 میلیارده ډالرو ته رسېدلی د ایران سره او د پاکستان سره چې 4 میلیارده او څه کم 1 میلیارد ته را رسېدلی دی یعنې 700 میلیون ته هغه 700 میلیون هم زغال دي چې پاکستان چون ضرورت ورته لري د افغانستان نه اخلي نو هغه پیسه افغانستان ته راځي او د افغانستان اوس خپل ډېر زیات ترانزیت او ضرورتونه د پاکستان د لارې نه ادا کوي د واګي مسله تاسو یاد کړئ د واګي په مسله کې همیش پاکستان دا بندي او اجازه نه ورکوي اوس چې پاکستان باندې د حملې سورې راغلی او ورخطا شوی نو اول کار یې چې وکړ 150 لوی ټرکونه د افغانستان ته اجازه ورکړه هندوستان ته ویل چې دغه د زه خو د لاره خلاصوم افغانستان بالکل تاسو سره ترانزیت کولی شي زه معاونت نه کوم لپاره دې چې هم افغانستان خوشحاله کړي هم هندوستان او ځان باندې جنگ فشار کم کړي نو که چېرته دغه کار همیش وکړي نو د افغانستان اقتصاد باندې به فشار نه راځي او د کې اوس خو د جنگ مسله ده اوس تاسو معلومه ده چې میدان هواییګان هم ټول دغه دي تړلي دي د پاکستان هم د ایران هندوستان هم او بندرونه هم تړلي دي د جنگ د وجه نه او اوس خو فکر نه کوم چې تللی وشي خو که حالت بیرته نارمل حالت د 30 ساعتو کې راځي ځکه چې حملې نه وي نو حالت خو بیرته نارمل کېږي هغه وخت کې بیا وګورو چې پاکستان څه کوي که هغه وخت کې بیرته بند یې کړه بیا تاسو پوه شئ دا هماغه دښمن دی چې خپل ضرورت په وخت کې خپل چهره بدلوي اما که چېرته دی ته دوام ورکړه او په خپل خبره ودرېده دا بیا د افغانستان په ګټه وي افغانستان د هندوستان نه ډېر څه ترلاسه کولی شي په ارزانه قیمت یې ترلاسه کوي او خپل ډېر جنس چې دی په هندوستان کې خرڅولی شي او دا مراودې د دواړو مملکتونو ترمنځ ډېر مهمې دي همدا علت دی چې تاسو ګورئ د ایران وزیر خارجه هم پاکستان ته سفر وکړ هم هندوستان ته د هندوستان سره د وزیر ناستې ولاړې د چابهار مسله کې ډېر مهمې دي لپاره دی چې چابهار باندې سرمایه ګذاري د هندوستان او د چینایانو ده او د دواړو متفقه دلته دغه دي او دا بندر دی غواړي جوړوي چې د بندر قاسم او بندر د ګوادر چې بندر د کراچي د پاکستان او ګوادر شي دا تضیفول غواړي د ده لپاره او پاکستان چې کله به چابهار تضیفول غواړي او بندر عباس کې کوم واقع وشوه په دې خوشحالېږي لپاره دی چې کله دلته بندرونه خرابېږي بیرته د دې بندرونه رونق پیدا کوي د اقتصاد پیاوړي کېږي او پاکستان یې دې لار نه ډېره کافي پیسه ترلاسه راوړي کوم وخت چې افغانانو خپل تجارت په دې لاره کم کړی دی د پاکستان په اقتصاد باندې کافي تاثیر یې غورځولی ځکه نه تنها چې دا ټوکې افغانستان ته راځي بلکې د پاکستان ته چې کوم پیسه د دې د هغه ډیمریج او د مارګیج او د دې نه راځي هغه په دې باندې بندېږي نو دا اوس کمه شوې ده او د دې تاثیر د پاکستان په اقتصاد باندې کافي دی ډېره زیاته مننه فاطمي صاحب که په وروستیو کې څه ویل لرئ مهرباني دوستانو سلامونه کوي دي سلامونه علیکم سلام وایو هیله ده چې په راتلونکو پروګرامونو کې د نن په شان پوښتنې وکړئ او موږ به خپل ځوابونه درته درکوو فاطمي صاحب تاسو هم ښخ پاتې یاست استراحت وکړئ بیا به انشاءالله په بل پروګرام کې به مېلمه هم زموږ سره یې او په خاصه موضوع به بیا بحث کوو هیله ده چې د نن ورځې پروګرام د دوستانو د خوښې وړ ګرځېدلی مننه امید جانه ته هم ټوله ورځ پوهنتون او کار کې مې او بیا راځي دا برنامه کې ما خپله نن دا څلورمه برنامه ده چې کوم درې برنامې مخکې کړي دي او زه چې ډېر زیات مسلسل د 1 ساعت نه زیات چې کښېنم تاسو ګورئ زه کله خوځېږم راخوځېږم ځکه زما وینه ښکته نه ځي ما ته بیا ډېر تکلیف زیاتوي نو ستاسو خبره بالکل صحیح ده چې تاثیر کوي د برنامې هم کړي دي ستړی کوي سړی هیله ده چې په بله برنامه کې به دوستان سره په همدا رقم ته د برنامه زموږ هم همدې لپاره چې دوستان به راځي پوښتنه کوي زه به ځوابونه ورکوم او کوم ځواب باندې چې نه پوهېږم دغسې ځان سره به یې نوټ کوم انشاءالله په بعدي برنامه کې به ځواب ورکوم لکه نن مې چې عمر ورور ته ورکړ همدارنګه زموږ معلوماتو کې به اضافه کېږي دوی په معلوماتو کې به اضافه کېږي او دوستانو نه مې هیله همدا ده چې دلته راشي د ادب په چوکاټ کې خپل پوښتنې وکړي د کنځلو د شنام نه هېڅ ورته خیر نه رسېږي کوم ګټه هم ورته نه رسېږي ځکه موږ هغه نه لولو او نه ځواب ورته ورکوو او ښه دا ده چې د کنځلو په عوض سخت نه سخت سوال دې وکړي چې ځواب ورته ورکړو او په دې رقم سره یو د بل په علم او پوهه کې اضافه کړو په همدې خبرو سره تاسو ټولو نه مننه چې راغللي خپل نظریات او د هم سره شریک کړل ستاسو خپل وخت هم موږ ته راکړ نړۍ مننه د تاسو په لوی رب العزت سپارم وما علینا الا البلاغ اقتصادي اړیکې ډېر ښکته لیول ته راغلي دي 30% ته راغلي دي
نو دلته خو ډیر ښکته دي. ایران باندې زموږ بندر عباس نه استفاده کول او چابهار نه بندر عباس کې چې کوم واقع شوی دلته د افغانانو کافي ضرر لیدلی، ځکه چې 80% زموږ فشار ټول په بندر عباس باندې او زموږ د راکړې ورکړې د هغې لارې نه وي. د ترکمنستان سره د اسلامي امارت اړیکې نه تنها چې اوس نه ډېرې ښې دي، په اول دور کې هم ډېرې ښې وي او زموږ ډېر زیات ضرورتونه ترکمنستان ادا کوي. د پټرولو ضرورت زموږ، د غنمو ضرورت زموږ، همدارنګه د برق په مسله کې ترکمنستان یو ډېر همکار دغه دی. او تاسو معلومه ده ترکمنستان دا کار ولې کوي، ځکه ترکمنستان د 1995 نه را په دې خوا د ملګرو ملتونو کې د یو بیطرف مملکت په حیث باندې ځان رجستر کړی دی چې ورته نیوټرل یعنې خنثی چې ویل کېږي، چې نه په جنګ کې دی نه چا سره مخاصمت کوي، د هر چا سره دوستي کوي. نو همدا علت دی چې دوی باندې څوک انتقاد نشي کولی. که اسلامي امارت اول نظام هم وي دې اړیکې ښې وي، نو هغې ویلې زه خو نظامي حرکتونه نه لرم او سیاسي حرکتونه مې دغه دي، زه نیوټرل یم، بېطرفه یم او بېطرفه مملکت چې د هر چا سره اړیکې ښه ساتي. د همدغې پالیسۍ لاندې د اسلامي امارت سره دې اړیکې ډېرې ښې دي او زموږ ضرورتونه رفع کوي، مګر زموږ ډېر ضرورتونه فعلا